د خبرونو سرټکی. د افغانستان د میوو د بیې بېساري لوړېدل د پاکستان په بازارونو کې. د افغانستان سوداګریز تعامل له 80 څخه ډېرو هیوادونو سره. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې د داعش د خراسان څانګې د یو مهم قمندان وژل کېدل. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د روان لمریز کال د عقرب میاشتې 26مه نیټه ده. زه هدایت همت یم او دا هم بشپړ خبرونه. له دې وروسته چې افغانستان خپلې سوداګریزې لارې له پاکستان سره وتړلې، هغه میوې چې افغانستان یې پاکستان ته صادروي د پخوا په پرتله په بېسارې توګه ګرانې شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دا مهال یو من انار په 8400 کالدارو او یو من انګور په 2000 کالدارو پلورل کیږي. په پاکستان کې پلورونکي او پیرودونکي د میوو او سبزیجاتو د لوړو بیو له امله ژور اندېښنه لري، کوم چې د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله رامنځته شوې. څو ورځې مخکې د افغانستان حکومت اقتصادي معاون اعلان وکړ چې له پاکستان سره سوداګریز تړون کموي او افغان سوداګرو او صنعتکارانو ته لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره د سوداګرۍ بدیله لارې ولټوي. نورالدین عزیزي د صنعت او سوداګرۍ وزیر د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ملي او نړیوال نندارتون د پرانیستي په مراسمو کې وویل چې افغانستان دا مهال له 80 هیوادونو سره سوداګریز تعامل لري. نوموړي وویل چې هغه اقتصادي خوځښت چې نن په افغانستان کې رامنځته شوی هیڅکله به ونه درېږي. هغه د چابهار بندر په هکله وویل چې افغانستان او ایران ترمنځ شوې هوکړه به دغه بندر په یو مناسب او ترانزیتي دهلیز بدل کړي. د عزیزي په وینا د افغانستان او ایران ګډه اراده دا ده چې د بهار او ملک ترانزیتي لارې په یو نړیواله ترانزیتي لارې او ځمکني ریل ګاډي دهلیز بدل کړي. د 314 خلو اردو د درېیمې لواء درېیم کنډک د کشف او استخباراتو منصبینو د کابل د خاک جبار په ولسوالۍ کې د روسي توغندیو دستګاه BM21 په یو پټ او زوړ ګدام کې موندلې ده. د ملي دفاع وزارت وایي چې له دې ځایه 18 BM21 راکټونه او 21 سرګلولې هم ترلاسه کړي دي. او د پای خبر دا چې نامعلومو وسلوالو د داعش د خراسان څانګې یو مهم قمندان چې برهان نومیده او په زید مشهوره و د پاکستان په پنجاب ایالت کې د اخترابات په ښار کې وژلی دی. هغه د داعش د خراسان ډلې له مهمو کسانو څخه و او د افغانستان په ختیځ زون کې په ځینو تخریبي فعالیتونو کې لاس درلود. ویل کېږي چې څو ورځې مخکې د دغې ډلې یو بل مهم کس هم په پېښور کې وژل شوی و. د خبرونو پای له ملتیا مو مننه.